سلامونه وخت مو په خیر. اروپایي ټولنه امریکا او ناټو وایي د طالبانو له لوري د زور حکومت جوړول نه غواړي. دوی ټینګار کړی چې دغه ډول کړنه به د سیمې د بې ثباتۍ لامل شي. د ملي امنیت سلاکار ډاکټر حمدالله موحب وایي بهرني ځواکونه د $1 په ارزښت تجهیزات افغان ځواکونو ته سپاري. هغه زیاته کړې ځینې ځانګړي شیان چې ډیر کم دي بهرني سرتیري له ځان سره وړي. زلمی خلیلزاد وایي که طالبان سوله ونه ټاکي امریکا به د هغو افغانانو ترڅنګ ودرېږي چې د جمهوریت ملاتړ کوي. هغه زیاته کړې چې هیڅوک هم په افغانستان کې د جګړې پر دوام خوښ نه دي. د بغلان ولایت لسګونو اوسیدونکو د وسلوالو طالبانو پر ضد پاڅون کړی دی. دغو کسانو ویلي چې نور د طالبانو له کړنو ستړي دي او غواړي پر وړاندې یې وجنګېږي. او د افغانستان برېښنا شرکت وایي کابل کې د برېښنا ویجاړې شوي ستنې به د 20 ورځو په موده کې جوړې شي چې $3 لک لګښت پرې راځي. د برېښنا دغه ستنې تېره ورځ د کابل په کلکان ولسوالۍ کې په بمونو الوځول شوي دي.